قدرمنو عزتمنو دغه یوه مسله ما بیان کړې وه څو ورځې مخکې چې دوه کسان سره شریکان دي، پیسې نیمۍ نیمۍ دي، خو اوس یو شریک دا کار مخته بیایي. آیا هغه شریک دپاره اجرت اخیستل یا تنخواه مقررول څنګه؟ پر دې ما مسله بیان کړې وه چې دا جایز دی، خو د بعضو علما کرام د طرفه څخه اعتراض رالی چې فلاني فتاوا دا لیکلي دی، فلاني کتاب دا لیکلي دی. ګوره عزتمنو، زه چې کله یو مسله بیانوم، زه داسې نه چې اسم په کتاب کې ولیده او زه بیا دنیا ته نشر کوم. زما پر دې ټولو اړخو باندې نظر وي، دا بل اړخ هم ما کتلی دي، دا کتابونه هم ما لیدلی دي. داسې نه دی چې هغه کتابونه نو ما نه ولیدلي، دا مسله مې بیان کړه اوس به نو زه برته خپله مسله اخم، هغه ما لیدلی دي. او دلته هم زموږ یو ورځ په دې مسله کې سره اختلاف رالی، بیا دا مسله موږ واستوله دارالعلوم کراچي له، د هغه طرفه څخه موږ دا فتوا راله. اوس هر سړی کولی شي چې دارالعلوم کراچي څخه دا مسله راوباسي، دا مفتیان صاحبان یې راایستلی شي چې صرف دا ورته وایي چې دا مسله موږ ته راکړه. د هغه طرفه څخه هم دا مسله راله چې اخیستلی شي، او عقل هم دا وایي چې اخیستلی شي. ګوره ما او ستا پیسې سره نیمۍ دي، نیمۍ زه یم نیمۍ ته، نو زه به بل ځای کار کوم او ته به د هغه پیسې بیا د هغه پیسې به چلی مثلا ستا لپاره به اجرت نه وي او زه به بل ځای ګټې کوم. دا رقم یې څوک کوي؟ نو خامخا به دریم سړی بیا په تنخواه ورته نسي. د دوو کسانو ګاډۍ په شراکت رانیولې ده، نو دا خو چلول غواړي، نو دا به څوک چلی؟ بعض کسان دا وایي چې په فیصدي کې دې زیاتوالی راوړي. فیصدي کې مثلا زما او ستا شل زر روپۍ سره شریک دي، 80% 80% ګټه تا اخه چې دا کار کوي، او دا نور به مثلا ماته 10% ګټه راکوه. ګوره په دې کې هم یو تاوان، په دې کې څه تاوان؟ په دې کې دا تاوان دی که چیرې دغه تاوان رالی، یعنی دغه پیسو تاوان وکړي، نو خو د دا سړي خواري کې ولاړه، پیسې هم تاوانې سوې، خواري هم ولاړه. او دا بل شریک چې دا کار نه کوي، د دې خالي پیسې ولاړې، بل ځای کار کړی دي، په هغه کې ګټه کړې. نو ځکه فتاوای قاسمیه دا لیکي، تاسې دغه علما کرامو ته زه وایم چې تاسې دغه فتوا وګورئ، ډېر ښایسته خبره یې کړې ده. فتاوای قاسمیه جلد نمبر 20 صفحه نمبر 58. هغه دا وایي، هغه هم دا وایي چې بعضې کتابو دې ته ناجایز ویلي دي، لیکن صحیح صورت دا دی چې دا باید دوی جلا جلا معاملې سي. مثلا په یو ځای کې مه په لګډوه، یوه دا معامله وکړه چې زما او ستا لک روپۍ سره شریک دي، دا موټر به پرانیسو، دا ګاډۍ به پرانیسو، یا به دا تجارت په شروع، دا یوه معامله ولیکل سوله، دا ځان ته معامله سو. دویمه معامله باید د اجرت وسي چې ایا ما تا خو نو اوس دا پیسې سره ګډې کې ګاډۍ پرانیسو، دا ګاډۍ به څوک چلی؟ دا خو ډریور غواړي. نو چې ته ډریور په تنخواه ورته نسې، ته دې کار ته سړی په تنخواه نسې، نو ولې دا شریک ته تنخواه نه ورکوي؟ شریک به پر دې در هغه ډریور ښه خیال ساتي، در پردي ډریور شریک به پر دې کار در بل چا ښه خیال ساتي، او دغه تنخواه به د دې پیسو سره تعلق نه لري، نه به د دې د ګټې تاوان سره تعلق لري. که ګټه وه تنخواه به یې، که ګټه نه وه نه، دی به دا خپله تنخواه د دغه پیسو سره اجتماعي باسي، د دې ګاډۍ سره به باسي. هره میاشت د ځان دپاره تنخواه مقرره کړي چې زه دا 100,000 روپۍ تنخواه غواړم، دا پیسې چلوم، یا زه 100,000 روپۍ تنخواه غواړم، دا ګاډۍ چلوم. بیا که وروسته تاوان رالی، هغه تاوان د دې اجرت سره هېڅ تعلق نه لري، دا اجرت به د ده دپاره پوخ وي. نو زه یو ځلې بیا وایم د علما کرام په خدمت کې چې ګوره زه چې یو مسله کوم، هغه اړه بل اړخ هم ما سره وي، هغه هم ما کتلی، هغه کتابونه هم ما ته معلوم دي، لیکن اوس دا کتاب چې کومه لیکلې ده، دې چې کوم دلایل ویلي دي، یا دې چې کوم طرف ته اشاره کړې ده، دا خو زما په نظر د هغه بله مثلا زه خو ګوره زه دی نه یم چې اوس زه به ځان ته غټ دغه کړم، لیکن د سړی چې ورته وګورې دا خوندوره ده، ځکه په دې کې جنجال ډېر نشته، ځکه په دې کې د نزاع سبب نه ګرځي چې ته یو دریم سړی خو غواړې، نو زما ستا پیسې برابرې دي، او ته دریم سړی به راولې، نو خو بس ما ورته ولګو، زه به دا کار چلوم.
شریک به دا چلی نو بالکل دا جایز دی په دې کې هیڅ مشکل